وایي چې زنانه د حلالو پیسو ګټلو دپاره نوکري وغیره کولی شي که نه. ګوره شرعاً حکم دا دی چې الله جل شانه د کمای او د پیسو ګټلو دا بوج د نارینه په اوږو باندې اچولی. شریعت حکم دا دی الرجال قوامون علی النساء. الله جل شانه فرمایي چې سړي هغه به د خلکو د ښځو حفاظت کوي او د ښځو به خیال ساتي او د ښځو نگرانی به کوي. پوهېږئ؟ نو دا بوج په انان نفقه چې څه ته وایي دا په چا باندې؟ په سړي باندې. خصوصا چې کله دا د خاوند کور ته بیا واده شي نو بیا خو په هغه باندې دا څیز لازمي او د خامخا کوي. بلکې چېرته داسې ضرورت راشي نو زنانه بالکل هغه کولی شي، نوکري هم کولی شي، حلالې پیسې هم ګټلی شي، دې کې څه قباحت نشته. او په شرط ته دی چې شریعت په حدودو کې دن نه وي، شریعت د حدودو نه بار نه. مطلب دا دی چې په دې ځای کې نوکري نه کوي چې هلته بېحیایي یا د سړو سره ناسته پاستې د سړو سره ګپې شپې. پوهېږئ په دې داسې ماحول هغه نه دی په کار. نور شریعت ته دې اجازه بله یو اسری نه بس هغه به څه کوي؟ خاورې به خوري. شریعت په دې کې اجازت ورکوي ښه که مجبوري دی یو زنانه هغه نوکري بالکل کولی شي یا کاروبار بالکل کولی شي. حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها کاروبار نه کو، داسې لوی لوی زنانه تېرې شي د دین اسلام چې هغوی به کاروبار کو. دا هغه خلک چې د ښځو د اکویلیټي خبره کوي، د مساوات خبره کوي چې ښځه او سړی د یو شان دي شي، هغوی په ښځه ظلم کوي، په زور پې نوکري کوي، په زور پې تجارت کوي. زموږ دین اسلام ولې څومره حفاظت او څومره زیاته درجه او څومره عزت ورکړی زنانه له چې ته په کور کې کښېنې بس ته د کور مشر ته به نور کار نه کوې، کور تا ته په حواله دی او نور سړی پوه شه او کار یې پوه شه، تاله به تیار راوړي ته به هغه خوري. هسې عقلاً دې ته سوچ وکړې، دې په دې نظر ورته مه ګورې چې یاره دا زه د قرآن مجید فلسفه بیانوم. د قرآن مجید فلسفه هغه جدا خبره ده، هغه د مسلمان کار دی، مسلمان په هغې باندې پوهېږي او مسلمان په هغې باندې عمل کوي. خو هغه خلک چې هغه د قرآن مجید د فلسفې د هغې سره نفرت ساتي، د قرآن مجید د حکمتونو او د هغې د احکاماتو هغې پسې ټوقې کوي، هغه دې هم لږ سوچ وکړي دې خبرې ته چې عزت تا ورکړی زنانه له چې ته یو شان غواړې د خپل ځان سره که نه دین اسلام ورکړی. هر انسان دې په دې باندې سوچ وکړي. دین اسلام کې دې ډېر عزت دی ښه، ځکه نوکري د دې لپاره درست نه ده، خو که داسې د مجبورۍ حالت چې بل صحیح نه نو بیا د شریعت په حدودو کې دننه هغه نوکري کولی شي. د طواف په دوران کې یو اوږه هغه ښکاره کوي، کپړه ترې لر کوي، دا به په څو چکرو کې، دا په 7 واڼو چکرو کې به یې ښه دا یو لاس پې ښکاري. زه غلط شوی وم، زه چې عمرې لیدلی وم نو ما چې طواف کو نو هغې ته رمل وایي، هغه یو 3 ړومبو 3 چکرو کې تیز ځي تیز. نو ما خیال نو ما یې که دا لاس کار کول دې ته استبا وایي، ما یې که دا استبا دا په 3 چکرو کې نو چې 3 چکر یې مونږ والې بیا مې اوږه پټه کړه. نظر خوا کې مې څوک و زما په خیال عالم و، ما ته عربۍ کې وایي دا ښکته که لر که. نو ما بیا ذهن ته رالی یو سړی ډېر قابل خامخا غلطېږي هلته. د زنانه حکمرانی په اسلام کې ولې ناجایزه ده؟ عورت حکمرانی کیوں نہیں کر سکتی؟ زما یو کلپ ته په یوټیوب باندې وړومبی چې کوم زموږ د یوټیوب ویډیوز و نو په هغې کې پوره په دې باندې زما درس قرآن و، نو په هغې کې ما ویلي هغه بیا وګورئ ښه. هغې کې شته اوس دا دونه اوږد سوال دی چې دا خو ټول وخت به ضایع کړي. د الله جل شانو صحیح بندګان څوک دي؟ دلته خو هر یو کس بل ته ګمراه وایي
او په یو بل د ګمراهۍ فتوی لګي. قرآن مجید وګوره هغې چې کوم د الله بندگان ښودلي هغه د الله اصل بندگان دي. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين دا ټول صفات چې دي سورة فرقان په اخره کې چې کوم ذکر شوي دي د سورة فرقان اخري رکو چې کومه ده تقریبا 12 صفات د الله جل شانو د بندګانو په هغې کې ذکر شوي او لومبی صفت دا دی په هغې کې د الله د بندګانو چې والذین عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا چې دی به تکبر نه کوي او دویم د تکبر نفس وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دی به جاهل سړي جواب نه ورکوي بس غلی به کینی تکبر به نه کوي. دا مونږ چې دا بل ته نیغېږو دا بل ته وردانګو دا څیزونه دا تکبر علامات دي لکه خپل خلاف څه نشو برداشت کولی چې مونږ دونه لوی خلک یو داسې ده. نو لومبی صفت عباد الرحمن د الله د اصل بندګانو هغه دا چې الذین یمشون علی الارض هونا دی به تکبر نه کوي په ښه انداز کې به ګرځي په ځمکه کې. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما جاهلانو سره به دی بحث نه کوي پوهېږي د الله جل شانو ته به د ټوله شپه ولاړې سجدې به لګوي یا عبادت به کوي د شپې په صحیح څه کې. او هغه خلک چې هغې ګناه نه کوي ګناه تې وشي هغې توبه وباسي او هغه خلک چې هغې کله خرچه کوي نو نه ډېر زیاتی کوي نه ډېر کمی کوي درمیانوالی کوي او هغه خلک چې هغې وایي چې خدایه موږ له جهنم د عذاب نه وساتي دا زموږ نه لرې کړي ځکه دا ډېر خطرناک عذاب دی. نو دا علامتونه 12 د هغې خلکو ذکر شوي کوم چې اصل بندګان دي. قرآن مجید داسې لاره ښیي سړي ته که نه چې بیا سړی چېرته هم غلط کار نه کوي. انسان نه انسان جوړوي قرآن مجید. یو پنجابي وی چې د پښتنو اختر ته ډېر تادي ځکه ټول اخترونه غلط وي څه جواب ورکم. اوس مې ته وی جاهل خلکو له به څه جواب ورکړي او که بیا جواب ورکې نو جواب دار ورته ووایې مونږ ځکه تادي کوو په اختر کې چې مونږ روجې نیسو. پنجابیان روجې نه نیسي که نه هغې وایي پټان جاڼې رمضان جاڼې نو دا ورته ووایه ورته وایي مونږ روجې نیسو ځکه تادي ده زمونږ تاسو یې نه نیسئ. په فیسبک او په یوټیوب باندې اهل حدیث دیوبندیان او بریلیان په تا باندې سخت اعتراضات کوي او ډېر ګنده ګنده خبرې کوي د هغې څه جواب پکار دی؟ خاموشي. صحیح ده کوي به داسې ډېر خلک څوک هم د اعتراض نه اعتراض د یو کمی د وجې کېږي اعتراض د یو کمی د وجې کېږي او د پیغمبر نه علاوه په دنیا کې ماته یو پوره انسان بل نه دی معلوم چې په هغه کې کمی نه نه پته لګي چې ټول خلک هغه قابل د اعتراض دي اعتراض پې کېدی شي پوهېږي. نو که په ما اعتراض شو څه چلو شو دا څه غټه خبره خو نه ده. اصل کې ډېر زیات خلک په ما اعتراضات کوي خصوصا دا خبره خلک ډېره کوي په دې کې تکبر ډېر زیات پر ما نه خبر نه دي چې دا زه ولې داسې خاموشه یم او داسې خیال مې هم نه وي چاته د سره هغې وجه دا زما ذهن مصروف وي ذهن مې ډېر زیات مصروف وي یا په څه مسله کې نښته یم سوچ کومه نو هغه زه په لاره چېرته ځم څوک راباندې سلام وکړي زما خیال نه وي هغې ته یې چا څه ووي اکثر په مجلس کې ناست یم خلک خبرې کوي زما ورته خیال نه وي چې ده څه ووي نن چا څه ویلي د عامو خبرو ته زما خیال نه وي. صحیح ده. نو خلک وایي دی متکبر دی څوک وایي دی ګمراه دی. دلته زما یو ملګری و نوم یې نه علمه یو مولانا و هغه ما سره ناست و ما سره یې جوس وڅکل ما سره یې چای وڅکله هر څه ما سره کمره کې بیا لاندې زمونږ مسجد طالبانو سره کېناست هغې ته وایي ګوره ده سره ډېر مه کښېنئ وایي دا ګمراه دی وایي دا به هم د ځان سره ګمراه کړي. بس داسې قسم قسم خلک وي نو چاله جواب مه ورکوئ دا د ټول نه غټه سزا ده د هغه جواب وله مه ورکوئ. زمونږ په کورونو کې زنانه
اذان پورې انتظار کوي څو پورې چې اذان نه شوی هغې مونځ نه کوي. د ښځو د مونځ دپاره اذان ضروري دی نه، دا اذان خو د جمع دپاره وي چې جمع راټوله شي یو ځای ته او په جمع خلک مونځ وکړي. اذان ضروري نه دی د مانځه دپاره. د مانځه دپاره وخت ضروري دی چې وخت داخل شو که اذان شوی که نه شوی ته مونځه کولی شي. او خصوصا زنانه هغې له پکار دی چې په ړومبي وسنګ وخت داخل شي بس هغه دې مونځ کوي. خو یو خبره پکې هغه ضروري ده، هغه دا چې دا وخت د هغې زنانه دپاره ضروري دی کوم چې په وخت پوهېږي یا په کور کې ورسره داسې څوک چې هغه په وخت پوهېږي چې په دې ټایم مونځ هغه کوه. بس که بیا اذان نه شوی او که شوي خو بس هغې له مونځ پکار دی. اوس که هغه هم په وخت نه پوهېږي او کور والی هم څوک په وخت نه پوهېږي نو بیا پکار دی چې اذان ته انتظار وکړي، ځکه نه پوهېږي اصلا په غلط وخت کې چېرته مونځ ونه کړي. نو اذان ولا ضروري نه دی، وخت ولا ضروري دی، بس چې وخت داخل شي ټیک ته. د جومات دپاره یو وقف شوی پلاټ خو خلکو په هغې لمونځ نه و کړی، هغه بدلولی شي که نه، دا خو بنده ته بار بار ویلی چې بدلولی شي. بلکل ښځې میک اپ کولی شي که نه شي کولی. دین اسلام د دې باره کې څه وایي او که میک اپ کولی شي یا کم حده پورې کولی شي. زنانه د هغې دپاره میک اپ کول دا روا دي، خو دومره حده پورې چې چېرته د غیر مسلمو ښځو مشابهت ونه کړي، یوه ځان د غیر مسلمه ښځو په شانتې نه کړي. دویم داسې میک اپ نه کوي چې هغه د دې په احکامات شرعیو کې خلل راولي. دا مطلب چې یاره فرض که نیل پالش لګوي که نه، ناخون پالش ورته وایي، چې هغه ولګوي په نوکانو باندې نو بیا چونکې هغې سره غسل او اودس ته دې نه کېږي نو داسې قسمه څیز به نه استعمالوي، ځکه چې بیا هغه پسې او دا اودس کې خو اودس یې نه کېږي، هغه پسې دا غسل کې غسل یې نه کېږي. نو داسې میک اپ هم زنانه نه کوي چې د هغې میک اپ ته وجې نه د دې په احکامات شرعیو کې خلل راشي، د دې په عبادت کې خلل راشي وغیره دې څیزونه. او دریم زنانه به داسې میک اپ نه کوي چې د هغې د وجې د هغې شکل بالکل وران شي، خپل شکل بالکل بدل کړي. دا تغییر لخلق الله دی ته وایي. مخکې آیت مبارکه تیر شو چې شیطان څه ویلي ولآمرنهم زه به دې ته حکم کوم نو فلیغیرن خلق الله، دی به د الله جل شانه چې کوم خلقت ته الله څنګه پیدا کړي دی به دا بدلی. او زنانه خو زما په خیال چې څونه نیچرلی هغې عمره خوند کوي، دا میک اپ سره زیات خوند نه کوي. البته دا عام څیزونه د دې استعمالول د هغې دپاره لږ ښه دي، دا عام ساده کریم یا د غوړوالي دپاره یا د چمړې د ښه ساتلو دپاره، یخني کله نه کله چمړه چوي خرابېږي، دې دپاره زما په خیال صرف دا کول پکار دي، نور سوایي څیزونو ته ډېر ضرورت نشته. یخته نشي کټ کولی. زنانه حسن هغه په ویښتو کې دی، صحیح ده، په اوږدو ویښتو کې. نو هغه به داسې ویښته به نه کټ کوي چې هغه دومره لنډ شي سړو مشابه شي. مطلب دا د سړو دپاره زیات نه زیات اوږدول هغه د اوږو د پورې دي. څومره؟ د اوږو پورې. نو زنانه به د اوږو نه خپل یخته ښکته ښکته ساتي، رابره کوي بیا نه، ځکه دا مشابهت دی د سړو سره. او تاسو ته ما بل اوس حدیث ویلی، نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې په داسې ښځو د لعنتي چې هغه د سړو سره مشابهت د هغې کوشش کوي، د سړو سره ځان د یو شانوالي کوشش کوي، په داسې ښځه دي لعنتي. نو داسې به نه کوي چې ویښته دا کټ کوي او داسې کټ کړي چې دغه ځګونو نه د اوږو نه ښکته ښکته به دي یختې بره نه، د هغې حسن په لویو یختو کې دی، په وړو یختو کې نه دی. که زه مصنوعي ویګ استعمال کم او هغه پرمننټ وي یعنی مستقل وي، داسې ویګ سره په اودس کې په دې ویګ د پاسه مسه کولی شم که نه شم کولی؟ ګوره که داسې یو مصنوعي څیز ته استعمال کې چې هغه واقعي ستا ضرورت وي او هغه پرمننټ وي، بس د هغې هغه حکم دی چې کوم د اصل حکم دی. خو ویښته
هغه څیز نه دی چې د هغې انسان ته ضرورت وي. پوهېږې په دې باندې د کوم وخت پورې چې الله جل شانو دا ساتلي بس ساتلي دي چې الله جل شانو ګنجې کړه نو په دې کې اوس تا څه کار دی خامخا زورورې چې خامخا ته ویګونه استعمالې نو ویګ خو استعمالولی شي دا درسته ده خو چې پرمننټ استعمال کې هغه په سر باندې کېدی نو بیا به دا د اودس او د غسل په وخت کې لړکې د دې پرمننټ هغه حکم نه دی کم چې د هغه اصل ویښتو دی ځکه دې څه ضرورت نشته. اوس د دې الټا یو سړی دی غاښونه دي د هغې کورینګ یې وکړو مخکې مسله راغلې وه د هغې کورینګ یې وکړو نه د غاښونو کورینګ دا د انسان ضرورت دی د دې نه بغیر د هغه ګزاره نه کېږي او د ویښتو نه بغیر د خلک ګزاره کېږي که نه کېږي صحیح ده د ویښتو نه بغیر ګزاره کېږي خو د غاښونو نه بغیر ګزاره نه کېږي نو غاښونه خو ضرورت دی خو ویښته هغه ضرورت نه دی نو که پرمننټ ویګ ولګې په دې باندې مس نه کېږي او په دې غسل هم بیا نه وځي دا به لرې کې ورته اله به کېږي او که غاښونه دې ولګول د هغې کور دې ولګو نو په هغې کې بیا بس هغه د هغه اصل قایم مقام شو. صحیح ده. زه د قرآن مرمت کوم او د هغې جلد ساز یم. زه چې کله دغه کار کوم مطلب دا دی مرمت ته قرآن مجید یا هغې ته د هغې جلد سازي کوم او مرمت کوم نو د قرآن مجید له لاس ورړو دپاره به هره پیره زه اودس کوم او اودس ضروري دی لا یمسه الا المطهرون قرآن مجید له بېلمال سړی لاس نه وروړي ښه ناروا دي. په ولاړه باندې چارندام کول دا صحیح دي که صحیح نه دي ضرورت په وخت کې کولی شي مطلب دا دی یو ځای داسې دی که ته کښېنې هلته نو تا ته داري کېږي نو بیا په ناسته باندې اودس کول ستا دپاره مکروه دي بیا به ودرېږې په ولاړه باندې به صحیح ده. خو که چېرته ضرورت نه وي نو بیا بلا ضرورته په ولاړه باندې اودس کول دا د مستحبو خلاف دي داسې نه دي کول پکار ښه ضرورت لپاره ودرېدی چې کله ناکله ځینې جوماتونو کې د چارندام ځګونه داسې جوړ شوي چې ته کښېنې ټول دارې تا ته کېږي هلته که بیا ته په ولاړه باندې چارندامو کې پکار دا چې ته په ولاړه باندې بیا چارندامو کې ځکه دارې انسان به په داسې ځای کې نه کښېني اودس ته چې هغه باندې د هغه دارې لګي داسې ځای باندې کښېناستل مکروه دي د هغه دپاره. په آب زمزم باندې اودس کول او غسل کول جایز دي که نه اودس کول او غسل کول جایز دي خو د هغه سړي دپاره چې هغه په جنابت کې نه یوه او دویم چې هغه بېلما زني مطلب دی اودس شته او غسل شته او دی د هغې د پاسه اودس کوي او غسل کوي د تقرب او د برکت دپاره نو په آب زمزم کولی شي نور د هغې نه د بې اودسۍ نه د جنابت نه د دې نه اودس کول او غسل کول یا په هغې استنجا کول یا ګندګي پینځل دا ناروا دي. په ملاسته باندې یا سړي چې ډډه لګولي نو مسواک کول جایز دي که ناجایز دي جایز خو دي خو مکروه دي فقهای کرام ورته مکروه ویلي او دې څه میډیکل هغه نقصانات دي د هغې د وجې فقهای کرامو داسې لیکلي د طب ماهرینو داسې نه دي کول پکار. د باران خړې اوبه مطلب دا نهرونو وغیره کې راشي په دې باندې اودس کول جایز دي که نه خړې اوبه چې د هغې طبیعت نه خراب شوی که نه نو هغې پورې پې اودس بلکل درست دی ښه طبیعت څه مطلب دی مطلب دا دی چې یاره د هغې ټینګي کړي نه یوه د اوبو خپله یو نرمي چې هغې وله نه خراب کړي نو په هغې باندې اودس کول هغه بلکل درست دی یا نوره که هغې کیسه بېلمازي او نجاسات وغیرې او دا څیزونه بدل شوي بیا په هغې اودس نه کېږي نه کېږي پې ښه دی وایي زما انګور ده د هغې 4 بچي دي زما زوی به ډېر زیات چرس پوډر وغیره هغه سکل نشې به یې کولې او زما د انګور ته ډېره زیاته تنګه وه اوس د هغې 4 بچي دي زما زوی هغه تمام غلط کارونه پرېښي ټیک شوی دی خو هغه ښځه ترې سره د 4 بچو اوس طلاق غواړي نو چا ولې دا مشوره ورکړه چې یو کال ته چا سره مشوره وکړه لږ صبر وکړه اوس خو هغه ټیک شوی دی نو داسې
شرعن په هغې باندې انتظار کول درست دي که نه؟ ګوره د طلاق حق دا صرف سړي ته حاصلي. چا ته؟ سړي ته حاصل. خو ښځې لم الله جل شانو یو حق ورکړی دی د ډسلوکیشن. ډسلوکیشن مطلب خلع. خلع دا مطلب دی چې دا مطالبه وکړي د خاوند نه چې یاره ته ماله طلاق راکړه. اوس که د خاوند نه دې ته څه تکلیف وي نو دا به ځي قاضي له، او کم خلک چې فیصلې والي دي هغې له به ځي او په ده باندې به کیس کوي او ده نه به طلاق علي. که تکلیف نو قاضي هغه به ګوري صورتحال ته، که واقعي تکلیف او نو په کار دی چې قاضي بیا هغه دې نکاح ختمه کړي. پوهېږئ په دې باندې؟ ګوره یو د طلاق حقي دا خو صرف سړي ته حاصل دی. د طلاق نه علاوه یو بل حق دی چې دې ښځه خاوند هېچا ته حق نه حاصل چې ښځه خاوند د یو بل نه جدا کړي. خاوند ته صرف حق چې خپلې ښځې له طلاق ورکړي. دا ښځه هم طلاق نشي ورکولی، دا هم د دې خلع هغه مکملېدی نشي، خاوند طلاق نه ورکړی. خو قاضي یو داسې پاوري د اسلامي مملکت د یو اسلامي حکومت چې کوم قاضي د هغه دا پاوري د هغه دا زوري چې هغه دا ښځه خاوند د یو بل نه جدا کولی شي او دې ته فسخ نکاح وایي، طلاق ورته نه وایي. هغه کومه نکاح چې وه هغه وله ختمه کړي. دا پاور د قاضي سره شته، دا طاقت ورسره شته. نو که قاضي ته واقعي پته ولګېده چې ښځې ته تکلیف دی او دا یو ځای نه دي ساتل پکار، نو قاضي به دې نکاح ختمه کړي. یا قاضي به ورته ووایي چې ته طلاق هغه وغورځوه، بس طلاق به ورکړي. دویم دا چا چې ولې دا مشوره ورکړې چې یو کال صبر وکړه او مشوره وکړه، نو دا خو یې ولې ښه بهترینه مشوره ورکړي. هغې له پکار دي چا سره مشوره وکړي. د څلورو بچو نه پس چې ته اوس د دې خاوند نه جدا شي ته به څه کوې؟ نه دې څوک په نکاح علي. دلته خو زموږ معاشره داسې ده چې دا هم خلک عیب ګڼي چې یو طلاق شده ښځه، طلاق یافته خلک چې طلاق میلاو شوي، داسې ښځه هغه په نکاح باندې نه علي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګورئ له ټول نه زیاتې زنانې هغه په نکاح باندې اغوستي کومې چې یا خاوندانې مړه شوي یا طلاقې شوي. پوهېږې؟ دا خلک طلاق ورکي. طلاق دے تو رہے ہو فخر و غرور کے ساتھ، میرا شباب بھی لوٹا دو میرے مہر کے ساتھ. ځوانیم دې ولې تباه کړه، مهر دې ولې تباه کړو. طلاق انتهایی خطرناک څیز دی. دا دې ته ابغض المباحات وایي. په جایز څیزونو کې الله ته ټول ناخوښه جایز څیز هغه طلاق دی. او تاسو ته ما ویلي بخاري شریف کې یو روایت دی، شیطان روزانه خپله کچهري لګوي، خپل یو عدالت دی شیطان. حدیث شریف بخاري کې روایت. نبی علیہ السلام وفرمایل شیطان خپل ټول چې کوم خلک یې خواره کړي هغه راغونډ کړي، راځئ چې مخې ته کښېنئ، تا څه کړي وه لکه کارګزاري واوروه. هغه ورته وایي جي ما په یو سړي شراب څښلي وایي ما صنعت شیئا، دا هېڅ څه کار نه دی. تا څه کړي لکه ما په یو سړي باندې بدکاري کړې، ما صنعت شیئا، هېڅ دې هم نه دي کړي. بل ته وایي ما دا کړي، تا څه نه دي کړي، تا هم څه نه. اوس یو دې خوا یو خطرناک شانتې ناستي ګوټ شیطاني، هغه ته وایي تا څه کړي؟ یاره جي وایي ما خو څه نه دي کړي، معمولي شان کار مې کړی. وایي څه چل دې کړی؟ هغه ورته وایي ښځه خاوند مې خپل منځ کې ونښلول او خاوند راولګېدو خپلې ښځې له طلاق ورکړو. هغه ورته وایي دې خوا راشه، دې خوا تا اصل کار کړی دی، ځان سره دلته کښېنې نږدې کړي خپل ځان ته. دا ولې؟ دا نور څیزونه نور خطرناک نه دي څونه چې طلاق خو یو جایز څیز دی، خو د شرابو نه زیات خطرناک دی، د زنا نه زیات خطرناک دی، بدکارۍ نه زیات خطرناک دی. ولې؟ که یو سړی شراب څکي صرف د پوري، که یو سړی بدکاري کوي صرف د پوري. پوهېږي په دې باندې؟ که یو سړی شراب څکي د پوري، زنا د پوري، خو چې کله دې طلاق ورکړي په دې سره خاندانونو ته اور لګي. ځکه ورته شیطان وایي ته راشه، ابلیس ورته وایي دلته کښېنه، وایي تا اصل کار کړی دی، خاندانونو ته دې اور لګولی. طلاق ډېر خطرناک څیز دی. که داسې څه مجبوري نه وي نو هغې له پکار دي چې ښه چا سره مشوره وکړي او څلورو نه بچو نه پس په داسې څه د چا سره واده وکړي نو چې اراده هم د واده نشته او سوری په سر باندې دی او هغه ټیک شوی هم دی، نو په هغې وخت کې طلاق پکار و. کله چې دی وران اوس خو هغه ټیک شوی دی نو طلاق ته ضرورت نشته. نو هغې له چېرته یو مخلص سره مشوره پکار ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله.